السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو ملګرو، ټیچ ټیکنیکس چینل ته په خیر راغلاست. نن به زموږ او ستاسې د مایکروسافټ ورډ پروګرام د زده کړې 11 درس وي. موږ او تاسې به راسو خپل کمپیوټر کې مایکروسافټ ورډ پروګرام راخلاص کړو. کله چې مو راخلاص کړئ نو نن به زموږ او ستاسې ایډیټینګ رایبون وي. موږ او تاسې به پر ایډیټینګ رایبون باندې کار کوو. لومړی راځو په خپل کمپیوټر کې یو څه لیکنه کوو. کله چې مو کمپیوټر کې لیکنه ترسره کړه نو اوس دا تغیرات ورباندې اپلای کوو. اول سر کې موږ تاسې دلته راځو فایند لرو. نو موږ تاسې به راسو فایند به راخلاص کړو. په فایند کې موږ تاسې کولی شو خپل کمپیوټر کې یو لیکنه پیدا کړو. موږ تاسې راځو لومړی دلته یو عنوان هم لیکو تر څو پورې بیا راته اسانۍ شي. زه یو عنوان د زابل په نامه باندې ورکوم. کله چې مې عنوان ورکړې اوس دا ډیزاین ورته اپلای کوم. اوس چې مې ډیزاین اپلای کړی نو موږ تاسې راځو فایند ته. په فایند کې موږ تاسې درې حالته لرو. لومړی هیډینګ د په هیډینګ کې کوم عنوان چې تا لیکلی دی ډایرکټ دې همغه عنوان ته رسوي. هر څومره عنوانونه چې تاسې لیکلي وو چې د هیډینګ په ګټو کې موږ دا یو یادونه وکړه چې موږ تاسې ته عنوان پیدا کوي نو صرف پر عنوان باندې کلیک وکوئ ډایرکټ همغه عنوان ته رسیږي که د کتاب په هره صفحه کې موجود وي. دوهم یې پیج دی. په پیج کې تاسو صفحې پیدا کوئ. څومره صفحې چې ته لرې فرض کړئ زه دا صفحې ډېروم، خط کاپي کوم او بیا یې پیسټ کوم. کله چې زه خط پیسټ کوم نو ماته صفحې ډېرېږي. اوس چې د هره صفحه په کار وه نو صرف پر همغه صفحه باندې کلیک وکوه ډایرکټ تا ته همغه صفحه پیدا کوي. که صفحه نه وه په کار ریزلټ ته راځو. په ریزلټ کې چې هر څه موږ تاسې ورته ولیکو نو هغه راته پیدا کوي. فرض کړئ زه ورته لیکم د ویډیو لفظ. کله چې زه ویډیو ولیکم اوس زما په ډاکومنټ کې په هر ځای کې چې ویډیو ذکر شوی دی نو هغه یې ټول راته په جلا رنګ باندې ورنګول او هغه یې راته پیدا کړو. په هر ځای کې چې ویډیو لفظ راغلی و هغه یې پیدا کړل. دلته هم تاسې وینئ لیست یې راته جوړ کړئ. په کوم ځای کې چې مو د ویډیو لفظ په کار و پر باندې کلیک وکړئ ډایرکټ همغه صفحې ته هغه د ویډیو لفظ ته ورسیږي. نو تاسو کولی شئ په لیکنه کې چې مو کوم څه خوښ شي هغه ډایرکټ ورته پیدا کړئ. هر څه چې ورته ولیکئ هغه پیدا کړئ. که تاسو صرف یو توری ولیکئ هم کمپیوټر به تاسو ته همغه توری په دې لیکنه کې پیدا کړئ. بل دلته موږ تاسې اډوانس فایند لرو. د اډوانس فایند لپاره موږ تاسې باید راسو لومړی یو څه لیکنه انتخاب کړو. کله چې مو لیکنه انتخاب کړه اډوانس فایند ته به راسو. اوس به دلته یو لفظ ورته ورکړو. زه یو لفظ ورته لیکم چې همدغه لغات راته پیدا کړي. اوس نو دلته په فایند اند کې موږ تاسې کولی شئ په کوم ځای کې راته پیدا کړي. کرنټ سلیکشن که مو انتخاب کړئ یوازې په دې انتخاب شوې ساحه کې پیدا کړئ. زه کرنټ سلیکشن ورته کلیک کوم. په انتخاب شوې ساحه کې چې په کوم ځای کې یو لفظ لیکل شوی دی په هغه ځای کې راته پیدا کړه. او که غواړئ چې په ټول ډاکومنټ کې پیدا کړئ نو مین ډاکومنټ ورته کلیک کړه. په ټول ډاکومنټ کې چې په هر ځای کې دا د یو لفظ لیکل شوی و همغه ځای کې به یې درته پیدا کړي. ریډینګ هایلایټ پر اخلاص کې دلته تاسو کولی شئ دې ته یو رنګ هم ورکړئ. هایلایټ یې کې زه کلیک ورباندې کوم اوس ټول هایلایټ شو په دې رنګ کې راښودل کېږي. که غواړئ چې دا ایسته کړئ نو بیا راسئ کلیر هایلایټینګ یې کوئ بیرته به دا رنګ ایسته شي. یوازې هغه پیدا شوي ځایونه به درته پیدا کړي. نیکسټ پاینټ کې موږ تاسې کولی شو چې یو پیدا کړو. موږ چې کلیک کوو نو یو ته به ورځي او یو لغات په نوبت سره راته پیدا کوي. تاسو ته اوس پر سکرین باندې معلومیږي دلته موږ تاسو ته همدغه لغاتونه د یو په نوبت سره پیدا کوي. او کلوز کې همدغه حالت بیرته بندیږي. بله موضوع دلته موږ تاسې ګوټو لرو. په ګوټو کې بیا موږ تاسو کولی شو خاص ساحو ته ورسو. فرض کړئ پیج راته لیکلی دی لومړی نو زه ورته وایم چې دوهمې صفحې ته ورسه. ګوټو ورته کلیک کوم ډایرکټ به دا دوهمې صفحې ته ځان رسوي. او که سیکشن ورته کلیک کوم نو سیکشن د کتاب برخې ته وایي یا فصلونه چې موږ تاسې ورته وایو نو څوم فصل ته دې ورسي. یا لاین ورته کلیک کوم چې څومې لیکې ته دې ورسي. زه ورته کلیک کوم چې درېیمې لیکې ته دې ورسي. اوس ګوټو ورته کلیک کوم ډایرکټ به زما دغه کلسر چې دی دا به درېیمې لیکې ته راځي او بیا به په درېیمه لیکه کې موجود دی. اوس تاسو ته معلومیږي اوله لیکه دوهمه لیکه او درېیمه لیکه کې کلسر موجود ده. همداسې بوک مارک کې کولی شئ کوم کتاب کې کوم ځای ته نښاني کړی هغه ته ورشئ. کمینټس د کومه نظریه چې څومره نظریې ته ورشئ همدغسې فوټ نوټ دی ماخذونه دي فوټ نوټ او انډ نوټ چې هغو ته ورتللی شئ. داسې دا لاندې کوم څه چې درته لیکل شوي دي ټولو ته ورتللی شئ. خو دا ممکن تاسو ته اوس نه معلومیږي ځکه موږ تاسو ته نه دي مطالعه کړي. له دې څخه یوازې په پیج او لاین باندې پوهېږو. د سیکشن چې دی په لیاوټ کې راته راځي انشاءالله. بوک مارک په انسرټ کې راته راځي. کمنټس په انسرټ او په ریویو کې راځي. فوټ نوټ په ریفرنس کې راځي. نو دا موضوعات انشاءالله چې یو مخ ته راځي تاسو به خپله سره ورسره خلاصېږي. ریپلیس کې موږ تاسو کولی شو یو لغات او بل لغات باندې بدل کړو. زه راځم دلته کلیک ورباندې کوم اوس ورته وایم چې کوم لغات فرض کړئ دا د یو لغات یې همدغه ورته هم راته پیدا کړه او دا د یو لغات داسې یو لغات سره بدلوم چې له هغه څخه توپیر وي. فرض کړه زه احمد ورته لیکم چې د یو لغات پر ځای باندې ماته احمد ولیکه. نو اوس دلته فایند ورته کلیک کړئ دی به یو درته پیدا کړي. هر وار چې ته فایند کلیک کړئ نو دی به یو درته پیدا کوي. هر یو چې ستاسو خوښ شو همغه راواخلئ. فرض کړئ زه دا بدلوم نو به ریپلیس ورته کلیک کړئ ډایرکټ به دغه یو پر ځای باندې دلته احمد ولیکل شي. بیا یو لیکل شوی د زه ریپلیس ورباندې کلیک کوم ډایرکټ به دغه پر ځای باندې احمد ولیکل شي.
او که تاسو غواړئ چې څو ځایه مو یو لیکلی ټول په یو ځل باندې بدل کړئ نو دلته کلیک ورباندې وکوئ ریپلیس آل باندې. کله چې مو کلیک کړئ ډایرکټ هر څومره چې اوس موږ ته 248 ځایه یو لیکل سوی و د هر یو ځای یو پر ځای باندې موږ تاسو ته احمد ولیکئ. اوس پر ټول ځایو کې چې کوم ځایو کې یو لیکل سوی په هغو ځایو کې به احمد لیکل سوی. زه غواړم بیرته خپل حالت ته راواړوم نو دلته د یو پر ځای باندې احمد ورته لیکم او لاندې ورته لیکم چې د احمد چې دی کله پیدا کوي نو دا بیا په یو راته بدل کړي. اوس بیرته راځم دلته پر آل باندې کلیک کوم. کله چې زه پر آل باندې کلیک وکوم نو 250 ځای دغه احمد لیکل سوی و هغه یې په یو راته بدل کړي. مخکې 248 ځای و 2 ځای موږ تاسې همداسې بدل کړئ او اوس 250 ځای چې ټول مکمل موږ تاسې پر یوه ځای باندې بدل کړو چې صرف اوکې کلیک کړئ. کله چې مو اوکې کلیک کړئ هر ځای کې چې احمد لیکل سوی و ډایرکټ ټول په یو باندې واوښتل. دا هم کلوز کوو. بله موضوع زموږ رخصت سلیکټ ته په سلیکټ کې موږ لومړی لرو سلیکټ آل کوو. چیرې کلیک کوئ په دې صفحه کې چې هر څه تاسو لرئ نو هغه ټوله درته انتخابیږي. دوهمه برخه کې موږ تاسو سلیکټ ابجکټ لرو. دلته موږ تاسو شکلونه انتخابوي. لومړی به موږ تاسو راسو دلته به یو شکل راخلاص کړو. کله چې مو په کمپیوټر کې دغه شیپو څخه یو شیپ راخلاص کړئ نو دا شیپ راخلاصو پر دې خطه باندې ایږدو. شیپ چې مو کله پر دې خطه باندې کېښودی نو اوس دا راخلو دا شیپ د خطه شاته لیږو. دلته راځو ورته او بیهایند ټکسټ ورته انتخابو. کله چې مو بیهایند ټکسټ ورته انتخاب کړئ دا شیپ د خطه شاته ولاړئ. اوس که چیرې زه غواړم چې دا شیپ انتخاب کړم نو چې زه دلته پر شیپ باندې کلیک کوم هغه خط انتخابوي شیپ نه انتخابیږي. د دې لپاره چې زه شیپ انتخاب کوم نو سلیکټ ته راځم او سلیکټ ابجکټ کلیک کوم. کله چې مې سلیکټ ابجکټ کلیک کړی اوس چې زه دلته پر خطه باندې کلیک وکوم نو خط به نه انتخابیږي هغه د خطه شاته چې کوم تصویر دی هغه به انتخابیږي. ګورئ زه کلیک کوم او په کلیک سره ډایرکټ ماته د خطه شاته تصویر انتخابیږي خط نه راته انتخابیږي. همداسې دلته موږ سلیکټ ټکسټ سیمیلر فارمټینګ لرو. موږ تاسې به راسو دلته به یو داسې خط انتخاب کړو چې دغه په شان نور هم وي. زه دا زابل انتخابوم دا رقم په دې ډیزاین کې خطونه نور هم دي. نو اوس زه راځم دلته ورته وایم چې سلیکټ ټکسټ سیمیلر فارمټینګ. کله چې زه کلیک کوم نو لومړی ځای چې زابل لیکل سوی هغه انتخاب سو. دوهم ځای مې انتخاب سو. هر څو ځای چې په دې ډیزاین کې خط لیکل سوی هماغه خط په ډایرکټ راته انتخابیږي. یا راځم زه دلته خپله لیکنې ته یو ډیزاین ورکوم. زه دې لیکنې ته راځم یوازې سور رنګ ورکوم. بیا راځم دلته یو لیکنې ته همدغسې سور رنګ ورکوم او بیا په دې وروستۍ برخه کې دلته هم یو لیکنې ته همدغسې سور رنګ ورکوم. اوس چې کله زه سلیکټ ټکسټ سیمیلر فارمټینګ کلیک کوم نو د دې لیکنې په ډول چې هر لیکنه وه هغه به راته پیدا کړي. موږ تاسې به راسو سلیکټ ټکسټ سیمیلر فارمټینګ به کلیک کړو. کله چې مو کلیک کوئ اوس دلته چې کوم رنګونه موږ تاسو ورکړي یوازې هماغه ساحه یې راته پیدا کړي. خدای ځای به مو په یاد یې فونټ رایبون له دې لیکې څخه او تر دې لیکې پورې دا ټول ډیزاین یې باید سره یو رقم وي. اوس د دې خطو نور ډیزاینونه سره یو رقم وو یوازې رنګ یې مال د نورو سره توپیر کوي نو ځکه یې دا رنګونه اوس راته انتخاب کړو. تاسو باید د خپل خطونه وګورئ کوم خطونه چې تاسو لیکلي دي هغه باید له دې ځای څخه تر دې ځای پورې د فونټ رایبون ټول تغیرات چې دی باید ټول سره یو رقم وي. وروستۍ برخه کې موږ تاسې سلیکشن پین لرو. سلیکشن پین کې موږ تاسې کولی شئ کوم شیپونه چې موږ رسم کړي دي هغه ښکاره او پټ کړو. دا چې کله پټ وي بیا چاپېږي هم نه او که چیرې ښکاره وي بیا راته چاپېږي. شیپونه موږ تاسې راسو انسرټ او دلته به شیپ راخلاص کړو. دې ځای موږ تاسې کولی شئ شیپونه رسم شیپ چې مو کله رسم کوئ اوس تاسې کولی شئ دا شیپونه پټ او ښکاره کړئ. یا هایډ آل ورته کلیک کړئ ټول به پټېږي. یا شو آل ورته کلیک کړئ ټول به تاسو ته ښکاره کېږي. موږ تاسې راځو انسرټ ته. له انسرټ څخه هم څه درس وایو. موږ تاسې به راسو کور پیج ته. په کور پیج کې موږ تاسې کولی شئ د کتاب لپاره د مخ یوه ورقه انتخاب کړو. هره ورقه چې ستاسو خوښه وه نو همغه ورقه به ورسره انتخاب کړئ. فرض کړئ زه دا ورقه انتخابوم کلیک ورباندې کوم ډایرکټ به همدغه ورقه زما د کتاب هغه وقایه چې موږ تاسې ورته وایو یا د مخې صفحه هغه به راته جوړ شي. نور تاسو کولی شئ په خطه کې ایډیټ راولئ کوم ډول تغییر چې مو خوښ وي هغه ورباندې راولئ. دلته راسئ دا دوهم ډیزاین دی ما کلیک کوئ. اوس چې مو کوم نوم خوښ وي نو همغه نوم ورته ورکوئ د کتاب لپاره. کوم عنوان چې مو خوښ وي یعنې دا خطونه چې کوم ورباندې لیکل شوي دي ټول تاسو په خپله خوښه باندې ایډیټ کولی شئ. که مو دا چیرې نه و خوښ office.com کې هم تاسو راخصی شئ خو دلته تاسو لومړی باید له انټرنیټ سره وصل شوي یاست. اوس زه د انټرنیټ سره وصل شوی یم نو زه کولی شم چې دا کور پیجونه ټوله راواخلم. زه دلته کلیک ورباندې کوم. کله چې مې کلیک وکوئ ډایرکټ همدغه کور پیج ماته رااخیستل کېږي او راته جوړېږي. موږ تاسې راځو دلته لاندې ریموو کور پیج هم لرو. کله چې یې کلیک کړو دا کور پیج به له منځه ولاړ شي. او وروستۍ برخه کې موږ تاسې سیو سلیکشن لرو. که چیرې موږ تاسې راسو له دې ځای څخه یو کور پیج انتخاب کړو هغه کور پیج کې تغییر راولو یعنې نوم ورته بدل کړو. د کتاب نوم چې لیکل شوی د تاریخ یې لیکوال یې دا شان پکې تغییر کړو. موږ تاسې دا کولی شئ ثبت هم کړو. سیو ټو ګالري به ورته کلیک کړو. په کوم نامه چې تاسو خوښ یې هماغه نوم به ورته ورکړئ او دا به اوکې کوئ. کله چې مو اوکې کوئ دا به تاسو ته په کور پیج کې ثبت شي. د بیا لپاره چې تاسو کله دلته په کور پیج په دې ګالري کې یو څه لاندې راسئ نو اخري برخه کې جنرال کې به تاسو ته هغه ښودل کېږي. د بوک په نامه باندې ما ثبت کړی. اوس دا کور پیج ماته د وخت لپاره همداسې ثبت شي پاتې شو.
بلینک پیج دلته موږ تاسو کولای شو د دوه ورقو ترمنځ خالي ورقه اضافه کوو. فرض کړئ پر دې ځای باندې زه درېږم، دلته مې کلیک کړی د اوس دا بلینک پیج ور باندې کلیک کوم، ډایرکټ به ماته یو خالي ورقه مې اضافه کړي. د دې څخه لاندې کوم خط و هغه یې بلې ورقې ته یوړی او موږ تاسو ته یو خالي ورقه اضافه کړو. اوس تاسو وګورئ دلته په منځ کې به خالي ورقې او بله ورقه کې بیا هم هغه خط راته موجود وي. اوس تاسو ته معلومیږي چې دا ورقه کې هغه ځای هم خالي پاتې شو او ترمنځ یو بله ورقه هم خالي راته پرېښوه، ځکه موږ تاسو بلینک پیج ورته کلیک کړی و. او که چیرې زه راسم دلته کلیک وکوم، پیج بریک ورته کلیک کوم، نو یوازې همدغه ورقه پر دوه برخو ویشي. زه کلیک کوم، هغه ورقه کې هغه ځای خالي پاتې شو او باقي خط یې دوهمې صفحې ته یوړی، ولې د دوی دوو ترمنځ یې خالي ورقه نه کړه راته اضافه. نو په بلینک پیج کې موږ تاسو ته خالي ورقه اضافه کوي او په پیج بریک کې موږ تاسو کولی شو چې د یوه ورقه پر دوه برخو وویشو، د ورقې نیمایي برخه به خالي پاتې کېږي او خط به یې بلې ورقې ته ځي. ملګرو ویډیو مو تر همدې ځایه وه، تر بیا بلې ویډیو مو پر الله سپارم. ښې چارې.